علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. شاهي مظهری په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی خپل اولادونو باندې او بچانو باندې نوم د ملائکو نومونه پږدي څرنګه ده، لکه مثلا جبرائیل، میکائیل و اسرافیل. نو محترمه په دې کې یو د امام مالک رحمه الله رایه ده چې هغه وی دا مکروه ده. علامه ابن القیم رحمه الله په تحفة المولود باحکام المولود کتاب کې یو فصل کې دی، فصل فی کراهیت التسمی باسماء الملائکه. نو الته لیکلي دي چې دا مکروه ده. امام مالک رحمه الله رایه ممدا دغه مکروه بلی. دا یو خبر شوله. او بل محترمه دا خو د امام مالک او د علامه ابن القیم رایه ده، خو د اکثر علماء د دنیا رایه ده چې دا جایز ده. علامه سلیمان جمل العجیلی المصری شافعی چې کومه حاشیه کړې ده په منهج باندې، منهج د شافعیانو د مذهب مشهور کتاب د منهج الطلاب ورته طلاب، په هغه باندې دا مشهور جمل چې په جلالین هم حاشیه کړې ده، هم یو حاشیه کړې چې د شافعیانو د مذهب لوی د فقه کتاب ده. د دې کتاب چې نه جلدونو کې د ما سره اتم جلد کې محترمه التدالی کې ولا يكره اسم نبي او ملك بل جاء في التسميه بمحمد فضائل جمع. نو التم په اتم جلد کې په دې مسله باندې بحث کوي چې د ملک نوم په ځان کې کودل پروانه کوي، جواز لري. علامه ابن الحجر هیتمی رحمه الله تحفة المحتاج چې داوم په منهاج الطالبین د امام نووي باندې شرح د دې کتاب په څلورم جلد کې لیکي چې پروانه کوي جایز ده. ولا يكره اسم النبي او همدارنګه د ملک بل جات، یعنی دې کتاب کې لیکلي څلورم جلد 218 صفحه کې چې جواز لري، یعنی دا جایز ده. او علامه خطیب شربینی شافعی چې لوی عالم د دنیا تیر شوی ده، دم په مغنی المحتاج کې په څلورم جلد 393 صفحه کې مسأله باندې بحث کوي. ولا تكره التسميه باسماء الملائکه والانبیاء والياسین والطه خلافا لمالک. بیا اخر کې دا څه مسله را ذکر کوي. اخر بیا وایي چې حارث ابن مسکین یو سړی تیر شوی ده، یو بل سړی نه دی حارث ابن مسکین بل سړي له پوښتنه وکړه وای نوم دې څه دی؟ غبل سړي ورته ویل نوم یې جبريل. نو د حارث ابن مسکین ورته ویل تا باندې نور نمونه تانګ سول، نور نمونه نه ول چې د بنی آدم په نمونه کې چې تایله په ځان د ملائکو نوم کې خو دې د ورته ویل دي تا نوم څه دی؟ وی ما نوم حارث ده. وی تا باندې نور نمونه نه و چې تایله په ځان باندې شیطان نوم کې خو حارث خو د شیطان نوم ده. هغه علامه خطیب شربینی شافعی لیکلي. نو وروره د اکثر علماء رایه هم دغه چې جواز لري.